لبید په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر کړو او د سحر طریقه کار دا و سحر په داسې شوی و چې د بنو زریق یو قبیله وه بنو زریق یو کوی و د هغې نوم به بیر زروان نو په هغې کوی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ایختوله یا غوټې ورکړې وې ده او هغه غوټې بیا د کجوري لاندې په تنه کې کېښودلې وې کوی نو په روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به اثرات په دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دنیوي امور کې یو کار کړی نو او خیال کې بیدار تله چې دا کار ما کړی او کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام کار کړی و او به چې دا ما نه دی کړی ده دیني امور کې نو دنیوي امور کې به یو خیال و دا چې دا شوی دی دا نه دی شوی نو څه وخته پورې دا سلسله چلیده بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي داسې ماله دوه فرشتې راغلې راته چې په دې باندې څه چل شوی دی دا نو یو خپو ته ودرېده بله سر ته ودرېده نو ویل چې په دې باندې سحر شوی دی وایي چا پې کړی وایي لبید پې کړی سحر په څه شي کې شوی وایي داسې د دې اخته مبارک راغستی و د هغه خادم نه یا د څه طریقې سره لبید او د هغو لورانو په ده باندې داسې سحر شوی چې د هغه ویښتولې غوټې ورکړي دي دا چېرته دی وایي زریق قبیلې په کوی کې دی دا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وحی په ذریعه سره وښودله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې زه کله د هغه کوی اوبو ته کوشم او کوم ځای کې چې سحر شوی دا اوبه داسې سرې شوي وي لکه د نکریز اوبه او ورته فرمایي چې د هغه کجوري سرونه داسې وو که انه رؤوس شیاطین د کجوري تنې داسې راغه شوي وي لکه د شیطانانو سرونه دومره قباحت نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هغه غوټې راواغستې چې ویې کته نو هغه له 11 غوټې ورکړلې شوي الله تعالی دا ایتونه راولېږل چې د یو آیت تلاوت کوه الله تعالی به د تې ته د سحر نه تعالی نجات ورکوي نو په دې صورت کې الله تعالی د سحر نه پناه د وسوسو نه چا غوښتې ده د پناه تعلیم او تعلم دی امر دی په دې کې چې تاسو د الله تعالی د ذات باندې د شیاطینو نه د انسانانو نه د وسوګرو نه د کوډګرو نه تاسو د الله په نوم باندې د دې نه پناه وغواړئ یو خبره د تورسرې بچیانې دي په توجه دهان سره واوري هغه دا چې په حدیث شریف کې راځي چې ان الرقا وتمائم وتیول شرکون چې فرض مثال یو کس دم اچي یا په غاړه کې څه کونجکه پیروزه اچي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته شرک ویلی دی دا او په بل روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام د 3 سیزونو دپاره اجازت ورکړو چې ستاسو دا 3 سیزونه چې کوم دي په دې کې تاسو څه کولی شئ دم درود کولی شئ یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي په بد نظر کې سحر کې او چې کوم زخم درد کوي په ننکۍ کې په دانې کې تاسو دم درود کوئ نو په ظاهر کې خو په دې حدیثو کې تعرض کاریو نه ممانعت راغلی او بل اجازت راغلی چې تاسو دمم کولی شئ او څم کولی شئ دم کوئ تاسو د 3 سیزونو نه او نبي علیه السلام خپله باندې هم کړی اوس په دې کې د تطبیق څه صورت کیدی شي نو په دې مسله باندې لږ ځان پوه کړئ ځکه چې بعض دوست احباب داسې چې موږ تاسو نه بعضې خبره خلک خلط کوي بعض دوست احباب داسې وي چې دومره تجاوز کوي چې ستا په غاړه کې څه شی وګوري ته وایي دا شرک دی هر شي ته شرک وایي دم ته شرک وایي تعویز ته شرک وایي او بعض دوست احباب دای چې دومره وهمان او وسوسانی چې هر شی په غاړه کې اچي ده نو په دې کې د انصاف خبره دا ده چې په مسله باندې په خبره باندې موږ ځان پوه کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تمائم نه منع فرمایلی وه ده نو اوس که تاسو موږ نه څوک تپوس وکړي چې د تعویز مولانا صاحب څه حکم دی اچولی شي که نه شي اچولی یا نه څوک تپوس وکړي چې په دم د دې څه حکم دی اچولی شي که نه شي اچولی نو د دې مسلې مثال داسې دی لکه تا نه څوک تپوس وکړي چې غوښه څنګه ده حلاله ده که حرامه ده نو که ته دا وایې چې غوښه حلاله ده نو په دې غوښه کې خو د خر غوښه هم شته د خنزیر غوښه هم شته خو حرامه ده او که ته دا ورته وایې چې نه غوښه څه شی دی ده حرامه ده نو ګډه چیلې او تاسو چرګه چیلې ده موږ خورو او خو حلاله ده نه ټولې غوښې حلالې دي او نه ټولې غوښې څه شی دي ده حرامې دي ده نو دکه شانتې هر دم
هر تعویز نه شرک دی او نه هر دم تعویز جایز دی. څه مطلب ده دی؟ د دې مطلب دا دی چې که داسې کلمات وي چې په هغې کې مدد وي د غیر الله نه، شرکي کلمات دي، محمل کلمات دي، په هغې کې د غیر الله نه مدد طلب شوی دی، نو داسې کلمات ویل، په اوبو کې ساق په شکل کې سکل، په غاړه کې اچول، دا ټول به د شرک په زمره کې راځي. ده اوس که کلمات داسې کلمات دي چې قرآني کلمات دي یا داسې کلمات دي چې احادیثو مبارکونه منقول دي، سلف صالحونو نه نقل دي، نو دا کلمات ویل، په ځان باندې دم کول، په اوبو دم کول، لیکل او سکل او یا په غاړه کې اچول، دا درې واړه صورتونه به جایز دي. لکه عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې کوم کلمات، غالبا دا کلمات دي اعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان هامة، چې کوم ماشومانو به دا کلمات ویلې نشو، نو موږ به کومو کسانو دا به م لیکلو، په هغو کې به م غاړه کې ولا اچول، دا تعویز شو غاړه کې اچول. خو اوس دا تعویز په دریو صورتونو کې به جایز وي، چې یو د جایز امورو دپاره وي، او دویم دا چې دا مؤثر بزیات نه ګڼي چې دا تعویز مخه کوي، الله تعالی مخه کوي، خو د دې کلماتو په برکت به مالا ښه کوي. نو دې صورتونو کې بیا خو اچوی شي. یو دی مونږ او تاسو په دې عقایدو کمزورتیا د وجې نه بعضې دوست احباب ګوري دا چې د کوم ځای چې لږ څه تکلیف پرې راشي که نه، وایي د پیروزې کاڼه وله راوړه، وایي دا د بد نظر دپاره او د بد غاښ دپاره ډېر بهتري زنانه وي. د بعضې د ټل نه مخکې یو علاقه ده بلندخیل ورته یې شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب وایي زه به تلم، خو دا خلک وهمیان خلک دي، انتهایي زړور بهادر خلک دي، خو وهمیان دي. وهمیان څه معنی وهمیان دي؟ چې چېرته یو زیارت دی، نو په زیارت کې هغه پاڼه نشي شو کولی چې هسې نشي شپې را باندې کټ واړی، او زړور دومره تکړه چې ورته سړی حیران شي. نو زړور انتهایي دي، خو ورسره څه شی دي؟ دا وهمیان دي. د وزیرستان علاقو طرف چې لاړ شي، نو کلاشینکوف ټوپک ته تعویزونه اچولي یا کپړې زوړند کړي، چې دا بیا نښه غلطه نه ولي. نښه خو به ته ولې، کپړه خو تاله نښه نشي ولی، او ښه تکړه خلک دي، دا خو وهمیان دي. دا شپې یریږي، دا کټ را باندې وانړي، ببا را پسې را نشي. دا بعض دوست احباب دام جایز نه دي. دا بعضې مونږ تورسرې زنانې چې کله څوک په چا باندې مونږ تاسو ورته ګوزن یا فالج ویو، نو په بعض ځایونو کې ولا کړی راوړي، او په هغه کړی کې مختلف قسم باندې بنګړي دا وروچي ورته چې دا ده چې اچولي په دې سره به تخه کېږي. نو دغه تمایم نه مراد دغه دی چې نبي بعضې کونجکه ورته وي، مونږ که خیال مو کړي بعضې ماشومان غاړه کې یا د هغه کې تار وچي په هغې کې ورته کونجکه وچي، دې ته په حدیثو کې تمایم راغلی او دې ته شرک ویلی شوی. نو هر سیز په غاړه کې اچول دا شرک نه دی، او هر شیز اچول چې دی دا چې ګورې نه او بعضې دوست احباب داسې وي سپین تار راوړي، سپین تار، او په دې سپین تار کې داسې چلو کوي چې یو لرګی راخلي، هغې یو غوټه ورکوي، او هغه غوټه باندې دم اچوي، بیا هغه اچوي، نو وایي دا د تور زیړي دپاره ښه دی، دا د زیړ زړي دپاره ښه دی، دا یې دم په اچولی دی، دا یې په بند کې بند کړی دی. دا هندوان عقاید دي، دې نه مالم بچ کېدل پکار دي، خاص کر د زنانو نه بچ کېدل پکار دي. اوس یو خو د دې متعلق خبره شوه چې زنانه عمومي طور باندې چې تاسو وګورئ، دا زنانه چې وګورئ په دې دم درود باندې یا د سحر ساحرې باندې ډېره دلچسپي دوی پکې اخلي. ده خبره شي، او خاص کر دا سحر ساحرې دپاره دا ناولو خلکو له ورځي، وګورئ شیعګان وي، هندوان وي، سیکان وي، اهل تشیع وي، او دوی سحر کوي، او دغه ساحرو د دغو تعویزه اثر زیات کوي. وجه دا دی چې شیاطین ورسره ملګري ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څوک چې راغی داسې کوهان، من اتا کوهانن، څوک راغی داسې یو ساحر لا کوډګر لا چې دا د هغې اعتقاد ساتي چې دا په پټو او په ښکاره خبرو باندې پوهېږي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ابا قاسم د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات راوړي د هغې ټولو تکذیب وکول. نو د تورسرو بچیانو نه ځان د ګزارش دا دی چې مونږ تاسو دا مال په دا زنانو کې مصیبت دی چې په دې کې دلچسپي زیات اخلي. عمومي طور باندې چې ګورې، عمومي طور باندې دا زنانه ګرځي او یو بل ته وایي چې له کتاب را وګوره چې په ما باندې څه شی شوی. نو کتاب په کتو کې هغه ته څه پته لګي چې کتاب خدا عقیده دی چې دې ته دا پته لګي چې په دې باندې دا څه شی. یو خو په علاماتو باندې معلومول دي، علامات یې لږه بعضې کلمات په هغې باندې څوک دم کړي نو یا وجود سپک شي یا دروند شي یا بدن میږي شي، څه هغه کلمات قرآني نو هغه نه بیا اندازه ولګي چې بیمارو ته حل وایي کني، هغه ته خو علم غیب نه. خو د زنانو عقیدت دا وایي ته کتاب کتلی شي، بالکل کې کتاب کتل نو نه هغه کتاب کتلی شي چې خلکو ته پکې پته لګي چې په دې څه شی دی. نو ګزارش دا دی د زنانو نه چې هر ځای له تلل،
هر چاله ورتلل دی نه ځان وسات. نبی علیه الصلاۃ والسلام د سحر ساحرې دپاره بهترین علاج دا ښودلی او دویم دا چې عمومي طور خپل بچي خپل اولادونه خپل ځان چې دي دا موږ تاسو دمو په چا باندې په دې اخري صورتونو باندې یا په چې کومې مسنون دعاګانې بخاري ترمذي راغستې نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت کې راځي چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به اسماعیل علیه السلام پې دمول اعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان هامة ومن کل عین لامة. نبی علیه الصلاۃ والسلام به حسن او حسین پې دمول. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به خپل اولاد پې دمول. نو چې داسې کلمات موږ تاسو سره شته نو بل څه شي ته څه ضرورت دی چې انسان خوا دې خو منډې ویده ده. یو ورځ ما دلته سبزي راغسته موږ د پښتانه چې دي وایي بد نظر په سپینلي ورته لوګی کې چې بد نظر یې ختم شي. نو ولا حول ولا قوت لوګی څه شی کوی شي او عقیده هم دای چې په لوګي سره څه شی غورځېږي دا بد نظر ختمېږي. ماشاءالله یو غټ پټ صحتمند کس ناست ډېر یو ټرک ټماټر ورته پراته نو د لوګو والا هندوانو غوندې تاو شو ټماټر نه مې له تا کومې دا څه شی کوي دا چې بد نظر را باندې اثر نه کوي. ولا حول ولا قوت. حدیثو کې خو دې نه منه راغلی ده دا ولې کې دا کلمات وایي چې یاره دا کلمات خو زه نشم ویلی. ما یو ټرک ټماټر خرڅولی شي دا کلمات نشي ویلی ویلي که خو دا شی کم از کم مه کوه دا خو هندوانه رسم دی او که دا ګڼې چې دا لوګی ما بچ کړي نو نعوذ بالله دا خو شرک دی. او لئن اشرکت لیحبطن عملک نو ټول اعمال به دې ضایع شي د دې شرک نه ځان وساته. نو موږ تاسو که ګاډی واخلو د زنانو داسې وهمیان عقیدې چې واخلي چې جینۍ ودیږي نو چیني پسې هغه کیده راواخلي پسې توی یې کي وایي چې بیا هلته خلکو باندې خوږی یا خوږي اوبه پسې توی کي دا چې داسې هغو په زړونو کې خوږی چې کله کور ته راننوځي نو خلکو غېږه کې ماشوم ورته نیولی پایله وله هلک ورکي هلک وله ورکي چې بیا د دې هلکان پیدا کېږي جینکۍ نه پیدا کېږي. داسې وهمیا پخوا د زمانه جاهلیت کې په زنانو کې داسې رسوم مولانا چې کومه جینۍ رخصتي به کېده د هغې جینۍ دپاره به کپړې هغه زنانه اووه زنانه جمع کړي چې د اووه زنانو به په ړومبي ځل باندې هلک پیدا شوی که داسې زنانه به وه چې د هغې به په اول ځل باندې لور پیدا شوی ستن کې به تار هم و چې دا کپړې به نه ورکولي چې نه دی به بیا لورانې کېږي. شیخ الحدیث مولانا حسن جان نور الله مرقده به فرمایل وایي واحد صرف زنانه دي چې دا د خپل جنس په زیاتېدو باندې خفه کېږي. سړی زیاتېږي دا نه پې خفه کېږي او زنانه چې ماشومه پیدا کېږي خفه کېږي. نو ما گزارش د دې خبرې کول چې د زنانو په مزاج کې وهمیات زیات وي د زنانو په مزاج کې زنانو کې دی چې د بل یو ځای له لاړې شي که نه د ظاهر نه اثر زر قبلی. اوس راغلي که نه دي مجالس علما ماشاءالله دي ختمونو له پلارانو بله ډېره ښکلې خسته کپړې جوړې کړي ده خو که دا کپړې ته بله کویدني یا وادي په هغې کې نشي اچولی وایي خلک وایي چې بس دا یې جوړه کپړې دي نور یې نشته که کویدن کې وچولې نو په هغه کې بیا نشي اچولی ده. نو الله جل شانه په دې صورتونو کې د مونږ تاسو د وهم د وسوسې او د مونږ تاسو د وسوسې علاج په دې صورتونو کې ښودلی. مونږ بعض دوست احباب دا برته ویم چې نن سبا په دې امت کې د وبا غوندې یو څیز راخور دی چې هغې ته مونږ تاسو وسوسه وایو. دا وسوسه هر ښه بد له راځي او د وسوسې څو قسمونه دي ده نیک لم راځي بد لم راځي. یو وسوسه داسې ده چې د هغې تعلق دی د عقایدو سره دا معنی بعض ټیم مونږ له شیطان راشي او دا وسوسه راته اچي چې یاره دغه قبر کې چې کله مونږ کېښودلی شي دا خبرې به رښتیا یي او که نه به چې کاشکې څوک راغلی وی چې لږ راته بلي وي چې دا مه کتلي. یا بعض ټیم داسې دوست احبابو له وسوسې راځي چې د الله رښتیا شته او که نه شته. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ته صحابو دا شکایت کړو چې یا رسول الله مونږ له وسوسې داسې راځي او زړه هم داسې غواړي چې کاشکې مونږ سکاره شو خو دا وسوسې راله نه راتلی خفه کېږو. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ذاک صریح الایمان دا وسوسه صریح ایمان نه دی په دې وسوسه باندې خفه کېدل چې دا خیال را لولې راځي دا صریح ایمان دی. نو یو وسوسه ده د عقایدو او د دین متعلق. دویم قسم وسوسې او خیالات مونږ ماشومان بچیان یا دوست احباب داسي چې همیشه شکایت کوي چې وایي چې په مانځه کې راله انتهایي زیاتې څه راځي دا وسوسې راځي سوچونه راځي او په وسوسو کې انتهایي زیاتې وسوسې راځي او دا هم راته پته ونه لګي چې اولنی رکات مه دی او که دویم رکات مه دی دوی قنوت مه ویلی او که نه مه دی ویلی ده. مطلب دومره وسوسو نه ډک منځونه یې مونږ تاسو که چېرته امام په مانځه کې خطا شي او په ړومبي صف کې 100 کسانو درېدلي نو 100 کسانو کې یعنې زه به دا وایم چې 95% یقیني طور نشي ویلی چې دا خطا شوی خپله په شک کې چې اصله چې اټکي او زه په هغه باندې یم ده. ړومبی صف چې د ټوټلي داسې په وسوسو کې ډوبي دا ورته پته لګي چې څه شي
مفتی زین العابدین صاحب فرمایل نور الله مرقده وی تاسو چې منځونه لرازئ دکان هم پرېږدئ او د دکان خیالات هم پرېږدئ دکان هم پرېږده د دکان خیال هم پرېږده مونږ او تاسو دکان خو پرېږدو رکشه خو پرېږدو خو لیکن د دکان او د دکان خیال د رکشې خیال را په منځ کې نه پرېږدو زنانه چې زنانې دي چې کله په منځ کې وغې کړي نو دا سوچ کې چې پیاز مو ورچولی دي چې سویږي به سنار نه وسوځي په مکه کې خودلی دي چې چوله ما پسې بنده پرېښې ده که کولا پرېښې ده دا خیالات له راځي ده نو دویم قسم خیالات داسې شي چې هغه خیالات مونږ تاسو له راځي هغه خیالات راځي د اعمالو مطابق چې دا عمل ما څومره کړی دا عمل ما کړی که نه مې دی کړی دویم قسم خیالات دا دي دریم قسم وسوسې او خیالات مونږ تاسو له راځي د ګناهونو ګنده ګنده خیالات سجدې په حالاتو کې تهجد یکسویي ده او بیا هم راله د ګناه خیالات راځي ده دوست احباب شکایت کوي او بعضې داسې دوست احباب وي چې د خپل بیبي سره په خپل د خصوصي تعلق کې هم د پردیو د جینکو تصور کوي ناس کور والا سره دی خو په خیال کې بله راوستلې ده خیالي ګناه کوي یا داسې چې په بستره کې پروت او په ګنټو کې په تصور کې او په خیال کې پردی تورسرې سره یا الګ سره لګیا دی په خیال کې ګناه کوي ده دریم قسم وسوسې خیالات دا شو نو وای استاسو نه سبق اورم څو قسمه وسوسې شو شاباش یو داسې شوې چې د هغې تعلق دی د چا سره یار ولا حول ولا قوت الا بالله تاسو هغه غوندې لکه سرکاري سکول ټیچران چې په جمعه هغه کې رجسټر کې حاضري وي او حاضري نه وي وجودونه هم دلته دي او سوچونه پته نشته چرته ګرځي آسان سبق مارته وي ان فی بیان کې با اثر تاسو ته چې سړي ظلم حاضر وي دماغ هم حاضر باش وي په هغه سره ناس خو په محبت باندې خو زړونه حاضر نه دي بیا توجه کوئ خیالات څو قسمه مونږ تاسو له راځي وسوسې خیال درې قسمه یو داسې دی چې تعلق کې د عقایدو سره دویم داسې دی چې د هغې تعلق دی د چا سره اعمال او عباداتو سره او دریم تعلق داسې دی چې د هغې تعلق دی د ګناهونو سره نو هر دویم دریم کس چې دی مونږ تاسو چې وګورو دي خیالاتو پریشانه کړي خو لیکن چاته شرم نه حل نشي ویلی چې زه چاته څنګه ووایم چې زه مونځ هم کوم او په مونځ کې ګناه کوم په منځ کې د ګناه منصوبې جوړوم په منځ کې د ګناه خیالات راله راځي ده چاته ویلی نشو دا یو بیماری ده د دې څه علاج کیدی شي نو په دې صورتونو کې الله جل شانه د درې قسمه خیالاتو دپاره او د درې قسمه وسوسو دپاره او بل یو څلورم څیز دی چې هغې ته مونږ تاسو وهم پرستي وایو وهم دې ته ویلی شي چې بعض کسان چې غسلخانې ته ننوځي نو د 3 ګنټې یا په چا باندې تیری شي دا په اودس باندې تیر شي کله چې پونده مو وچ پاتې شوی کله چې تلی مو وچ پاتې شوی دی او چې کله بعضې دوست احباب چې په مانځه باندې ودرېږي نو په 2 ګنټې کې مونځ نه کېږي سر نه کېږي رستو کېږي سر نه کېږي رستو کېږي نو یو په لوی مصیبت باندې ده یو عالمه ده په دې مونږ علاقه کې پاتې کېده مور پلار ته وایي چې مولانا صاحب خپل هم پریشان ده مونږ ټولې په پریشانۍ کې اچولي چې کپړې وینځي او په کپړو وینځلی شو اوبو باندې څوک خپې کېدي او هغه خپو والا په کارپېټ پخې کو خو د هغه په جانماز پخې نو وایي کارپېټ هم بلمازه شو جانماز هم بلمازه شو دا چت هم بلمازه شو ځکه چې کپړې به پلیتې وي او بس یو پړپړه ونیسي چتونه مینځي او کالیونه مینځي او ټولې پریشانۍ کې اچولي وهم امام هغه یو کس راغی غالبا امام ابو حنیفه رحمه الله دی که د موږ دیوبند په مشرانو کې دی یو کس راغی هغه ورته چې زه چې هر څومره غسل وکړم اشرف علي تانوي رحمهم الله زه چې هر څومره غسل وکړم نو زه وایم چې ما دغه ولو په منځ کې ځای وچ پاتې شوی دلته لاس نه رسي زه هر ځان باندې اوبه واچوم زه یم چې دا ځای وچ پاتې شوی د دې څه علاج کیدی شي اشرف علي تانوي رحمهم الله ورته چې ته مونځ مه کوه وایي جی وایي ته مونځ مه کوه وایي ولې نه کوم وایي ته لیونی او لیونی مکلف نه دی ته خو لیونی او لیونی څه شی نه دی مکلف نه دی مې کوه بس ته داسې ولې وایې چې نه دې رسېدلي بعض ځای کې ژوند چې دی موږ په هغې باندې حکم د یقین کوو لکه بس په دې ځای کې بده نو بعضې دوست احباب داسې چې داسې وسوسې خیالاتو دا راځي خو ذهن کې سوال دا راځي چې د دې وسوسو علاج څه دی د دې وسوسو علاج څه دی د مانځه وسوسو څه علاج دی د ګناهونو وسوسو څه علاج دی د عقایدو متعلق چې کوم وسوسې خیالات راځي د دې څه علاج دی نو د عقایدو متعلق وسوسې خو به صحابه او لمرات له نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې په دې وخت کې تاسو ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وایي او بس تعالی نه پناه غواړئ دا خو راځي دا صحابه او راتلې دا د عیب خبره نه ده ځکه چې ستا په زړه کې ایمان دی ځکه دا شیطان چې دی دا ستا په زړه باندې په وسوسه باندې عمله کوي دا دویم قسم وسوسې داسې دي
چې موږ تاسو له راځي په مانځه کې یا هغه وسوسې چې هغه خیالات د ګناه خیالات دي. نو ما چې کوم د مشایخو نه د استادانو نه د دې متعلق کومه خبره زده کړې هغه تاسو سره زه بیانول غواړم. د ګناه ګنده سوچونه او ګنده خیالات راځي. نو مشایخ وایي چې دله پکار دي چې د په استنجا کې په ورکوټ یو لوی قضای حاجت کې د پوره د نجاست نه د استنجا کې د پوره خیال ساتي. موږ تاسو خو چونکې نه ټیشو پیپر استعمال کو نه چرته چې واشروم له لاړ شي نو په اوبو سره استنجا وکړي ده نو هغه چې کوم مثانې کې ګرمایش دی یا د مثانې کې کوم ساس کې دی اپاتی نو لہذا پوره طهارت حاصل نشي دی او داسې کوي نو د سوال نه پیدا کېږي چې د خالیات پاکیزه شي. مفتی تقی عثماني صاحب لیکي چې د ګنده خیالاتو لوی سبب او لوی وجہ د ورکوټي قضای حاجت په استنجا کې د پوره د طهارت خیال نه ساتل دي. او نن کې دې کې زم مبتلا یم تم مبتلا په دې کې پوره تسلی نه شي یقین نه شي. نو د دې بنیاد دا دی. دویم د سترګو استعمال ظاهره خبره چې ته په موبایل کې کوم شی وګوري ظاهره هغه خیال بل راځي. خزا خوان په کمبل کې سره پراتی په موبایل کې ګوري هغه غند بلاګانی ګوري نو ظاهره خبره دا بل راځي. دا پټې به په مازه کې چلیږي اوس کس لګیا دی په ډېر داسې کسان ما کتلی چې جمعات ته منډي وي موبایل په منډه دا ګوته په تیزه تیری نو ظاهره خبره دله څه شي راځي دا به راځي که نه به راځي. نو د ګناه خیالاتو علاج په دې دی چې موږ تاسو په استنجا کې د منځونو د خیالاتو نه چې په منځ کې تا وسوسې خیالات راځي څو کارونه کول پکار دي. لومبی دا چې موږ تاسو اودس مسنون په طریقه باندې سنتو په اهتمام سره سنت اهتمام سره موږ تاسو اودس وي نو په منځ کې براله سوچونه خیالات نه راځي دا په منځ کې ځکه چې مونږ اودس چې دی دا بنیاد په مثال باندې د دیوال لپاره نو چې بنیاد د مضبوطی بلډینګ چار څومره جوړې مضبوط پي نو موږ تاسو په لیټرین کې لګیایو او بل لیټرین نه بار کا سره خبرې کوو دا ارالما ارزما کولاو کا ملاو کا بعض دوست ما بلاس کتلی چې په موبایل باندې په لیټرین کې خبرې کوي لګیای ورته بس ارزما او ملاو کړه مې درته خبرې کوي نو هغه مسنون طریقې سره اودس نه نو ظاهره خبره خیال یو ډېر بیا ادبي یو کې جال نیولې په بل کې موبایل غوښته نیولې خبرې کوي دومره ضرور دی نو په یک سوی سره چې ته اودس وکړې نو مونځ کې وده یک سوی واحد دویم علاج د وسوسو د نجات لپاره دو آیتونه یو دو سورتونه اهتمام او د سورت د 13 سپاره د سورت مؤمنون اخیری رکوع ده اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. کله دې اهتمام ساتي په دې سره د انسان د وسوسې دی معنا دا جوړیږي چې الله زستانه د شیطان نه او د شیطان ما سره قریب شي ما په ځل کې وسوسې چې د دینم پناه واړه. نو په دې صورتونو کې د وسوسې علاج دی وسوسې او د خیالاتو د انتشار علاج هر دویم نن سبا چو ګوري کنه که ډاکټر دی په ډاکټرۍ کې که مولا دی په مولاتوب کې که وکیل دی که په وکالت کې که دکاندار دی په دکاندارۍ کې چا تم یکسوی نشته سوا د ذهن د انتشار نه د هر سړي ذهن منتشر خیالات منتشر کاروبار والا په خپل کاروبارۍ کې په یکسوی سره نه دی لګیا ذهن منتشر دی خیالات منتشر دي کاروبار منتشر دی. نو د دې انتشار ختمېدو لپاره سړی ګناهونو نه بچ شي او دویم دا چې د دې دو صورتونو الله تعالی علاج ښودلی دی په دې صورتونو کې چې تاسو د وسوسو نه نجات غواړئ د دې دو صورتونو اهتمام کوئ. دا بل دویم دا چې موږ تاسو له د دې اهتمام پکار دی چې خپل ځانم پې دمو خپل بچیم په دمو. روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دغه صورتونه په ځان باندې لاسونو باندې کف کو او ټول په بدن به داسې تیرول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله بیمارو د بیماری په حالاتو کې ما به دم کو نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې حالانکه هغه خو الله تعالی والله یعصمک من الناس الله تعالی ذمہواری غستوا خو ما ته د لپاره تعلیم خو ما ته نه کړخ کیږي نه چې ګورو لاړ شو چرته داسې کوټګری غلور شو خې ډېرې پیسې مرانه واخلي پیسې مرانه راخلي په هغې کې پته نشته څه شي لیکلي په هغې کې الټا اعمال هم ضایع شي عقیده هم ضایع شي مال هم ضایع شي ګنهګار هم شي. نو چونکې دا ماشومان بچیان چې چاته دا شکایت وي لکه په روایتو کې راځي چې یو ځل یو د غالبا چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه بچی وه چې کله کور ته در ننوته نو نبي علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکاته نو ورته ویې فرمایل چې دغه خو داسې ښکاري لکه نظره شوي چې زنانه ورته ویل چې یا رسول الله همیشه یې ته به یي
رنګ یې تک تور شوی زیړ شوی شانته نو په دې آیتونو باندې یا په هغې کلماتو باندې ماشوم دمول ځان دمول الله تعالی به هم د وسوسو نه محفوظ ساتي شیاطینو نه به هم الله محفوظ ساتي نو په دې کې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته حکم دی کول ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د فلق اصل کې ویلی شي چې کله سحر کې دانه را اوټو کېږي وشلیږي هغې ته څه ویلی شي دا فلق غواړي فلق ویلی شي ده نو چونکې سحر هم داسې شي چې د شپې د تیارو نه سحر راښکاره شي نو هغې ته ویلی شي فلق نو ورته ووایه چې پناه غواړم په رب د رڼا د سبا باندې چې کله صورت د رڼا راښکاره شي نو تیاره څیرې کړي او رڼا راښکاره شي ده من شر ما خلق پناه غواړم شر د ما هر هغه څیز نه خلق چې الله تعالی څه کړی دی جوړ کړی دی خلق کې بعضې څیزونه داسې لکه مار لړم نبی علیه السلام به مانځه نه وروستو د څلور دعاګانو څیزونو نه پناه غوښته څلورو څیزونو نه دوه څیزونه بذات په خپله باندې شر دی او دوه څیزونه سبب د چا دی دا د شر دی نو د شر نه او د اسبابو د شر نه به نبی علیه الصلاۃ والسلام پناه غوښته ومن شر غاسق او شر د تیارې نه اذا وقب چې کله راوغړېږي کله دا تیاره راخوره شي نو په دې تیاره کې شیاطین راخواره شي ډاکوان بدماشان راخواره شي غله راخواره مونږ څو ورځې هفته ورځې وشوې لس ورځې چې مدرسې مخې ته م کیمرې لګولي نو پرون یو کس راغی وایي جی مې څه چل دی وایي ستاسو کیمرې نه مونږ ګلۍ ښکاري مې ویې ګوره مې څه چل دی وایي د مونږ کور کپړې پرده چا پټه کړې ده څومره شی به دا اوس او چې باره دا اوسپنې پیپ نه وي دا یې په بلیډ باندې کټ کړی دی بچي ته مې چې ورته زه خو په دې باندې دومره نه پوهېږم کیمره ورته مخکې وروسته کړه نو مولانا لطیف الله صاحب ته په خدای باور وکوه لګیا دی اوس چې ګورې کیمره یې تیزه کړې نو د فکس د اذانونو نه نیمه ګنټه یا ګنټه مخکې یو هلکه گلې ته ننوځي چې گلې ته ننوځي مخ یې پټ کړی دی کیمرې ته هم ګوري څادر دی واپسې کې چې راځي څادر یې هغه غوندې زنانه غوندې تو کړه په منډه باندې وتښتېد نو الله تعالی چې تاسو پناه غواړئ د چا نه د تیارې نه او د هغه تیارې نه چې په هغې تره کله راخوره شي معنا دا چې په تیاره کې کوم د شیاطین راخواره شي د انسان په شکل کې شیاطین راخواره شي حدیث شریف کې راځي چې تاسو کله ماښام شي نو تاسو کفي صبیانکم تاسو خپل ماشومان په کورونو کې ایثار کې بار ګلیو کې مه پرېږدوئ په دې ټیم کې شیاطین رامنډه کړي موږ ته به شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب چې د دې مثال داسې د شیطانانو لکه دا ماشومان چې سکول په ټیم کې کله را چوټي شي نو د ماښام نه وروسته دوی دا تصور کوي چې خلک د مونږ عبادت کوي نو په دې ټیم کې دا شیاطین چې عبادت نه د ماښام پسې متصل راخواره شي نو دا داسې شیخ صاحب وایي دا داسې راترپ وي لکه ماشومان چې سکول نه په غور باندې رامنډه کړي نو شیطانان رامنډه شي نو ماشوم غورځوي ماشوم په هغه کې ده صحیح حدیث دی چې تاسو د ماښام نه وروسته چې بیا کله شپه خوره شي خیر دی خو د ماښام سره نږدې تاسو ماشومانان ایثاروئ په کورونو کې چې د شیاطینو د شر نه الله تعالی محفوظ ساتي نو الله تعالی وایي چې تاسو پناه غواړئ په شر د چا سره په هغه شر د تیارې سره چې کله دا تیاره راخوره شي په دې سره پناه غوښتل پکار ومن شر النفاسات او شر د پوک وهونکي زنانو نه فی العقد په غوټو کې چونکې نفاسات نه مراد خو یو ښځینې دي ښځې زنانه چې هغه څه شي کوي دا مطلب دلچسپي اخلي او خواهش یې زیاتي سحر ساحري کوي نو زنانو د شر نه چې کله په پکو کې پوک ورکوي دا بعضې ماشومانې بچیانې داسې ښکلي م وي ښایسته م وي نیک م وي دینداره م وي خو بعضې کسان څه عمل کوي په عمل سره هغه ماشومه وتړي تاله کې یو وران کوي ته ورلړه کوي نو جینۍ ښه ښکلې جینۍ دا رشته یې نه کېږي تړلی شوي بعضې ښځې او خاوند داسې چې ښځه او خاوند داسې چې تړلی شوي ښځه خاوند ته نږدې بار ټیک وي چې کور ته راننوځي بس رور خور غوندي ډېر داسې راځي دوست احباب جی بار ټیکم خو کور والا نه به تړلی شوي په خوراک کې څه شی ورکړي اسکاک کې څه شی ورکړي نو د دې علاج معالجه کتاب السحر بخاري شریف کې مکمل دغه مکمل باب کې خود له باب السحر باندې د دې ښکلي علاج معالجه خو علاج معالجه سړی سم سړی نه وکوي د عوامو نه ګیله په دې باندې کنه چې کله زنانو په کور کې کپړه کم شي مولانا کپړه کم شو نو په شلو دکانونو باندې به ګرځي چې دا کپړه ورسره میچنګ کړي ده یا کور کې ماشوم بیمار دی نو شلو کسانو نه به تپوس کړي چې قابل ډاکټر به کوم یوي ده خو په دیني امورو کې چې راشي بس هر چا پسې رواني ده دا معلومات نه کوي چې دا واقعتا درست دی ټیک دی که ټیک نه دی کارو کوي د هغې نه وروسته بیا مشوره اخلي ده
نو مونږ تاسو عقیده یو بلکې په دې باندې قرآن وایو دا په نیت باندې چې قرآن معجزه ده قرآن معجزه ده چې قرآن معجزې په نیت باندې وي چې د هیڅ عالم زه نه ورځم په دې صورتونو به زه ځان د ملا به مبد نظر نه محفوظ ساتي هر ساحر نه به محفوظ ساتي او د هر نظرباز نه به بد غاګ نه اوس مثلا مونږ تاسو عقیده په پیروزه باندې شته چې ګوتمور ته وروچي چې وایي دا واغونده په دې سره به ته حفاظت کېږي ولا حول ولا قوت نو الله تعالی وایي چې تا من شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او پناه وغواړه په چا سره په شر د حسد کوونکي نه چې کله تا سره حسد څه شي کیدا شروع کی حسد چاته ویلی شي حسد ویلی شي دی ته چې فرض مثال دغه سلمان صاحب کور والا د بچې د دلته دا کار کی خدمت کی او زم دلته په بل کور کې او د دین کار شروع کوم او دې ډېرې ماشومان راځي او زه په دې باندې د دې په ترقۍ خوشحالېږم او په تکلیف په خوشحالۍ باندې خفه کېږم او په تکلیف یې خوشحالېږم پوه شه چې تا دې سره حسد مثلا د ده په مخکې تللو باندې ته خفه کېږي او چې تکلیف ورته رسېږي نو ته پوه شه چې تا د دې سره حسد دی او دا حسد ډېر ناکاره مرض دی او دا په مونږ تاسو کې ډېر زیات دی مونږ تاسو دا زنانه ورته جلس وي دا مانه مولانا صاحب اسې جلس ته کور کې یور د اندرور نه اندرور د یور نه وي جی ما سره اسې جلس دی ما سره حسد دی او اسې په خانه لګم ایسه به سره ورانه ده دا جلس حسد دا چې کوم دی دا د دین ځانونه ساتل ومن شر حاسد اذا حسد چې شر د حسدګر نه چې کله څه شي کې حسد شروع کی او حسدګر چې کله حسد کوي چې چا سره حسد کوي هغې ته نقصان نشي ځان سزي دته تکلیف نه نه پکې مروړي جلې نه پکې چې دا تکلیف ته راځي د دې ښکلی ښایسته علاج دا دی چې پوه شې په یو کس ته چې تا ته د هغه په خوشحالۍ ته خفه کېږي په شي هغې له دعاګانې غواړه چې الله ته وله مزید ترقي ورکړي ده مخکې وله ترقي ورکړي ده کله کله وله یو هدیه ورکړه وړه غوندې کله کله ورسره روټۍ ته کېنه نو حسد بدلېږي په محبت باندې خو چې کو څوک خو د دې علاج وکړي که نه حسد خو داسې نه ختمېږي او د حسد لوی سبب چې دی دا هم عصر کېدل اوس به دا مولانا ما سره څه شي حسد وکړي ځکه د علاقه جدا ده دا شپږمې درجې طالب دی او زه مدرسه کې به ده د سره چې کوم په خپل کلاس کې کوم ملګري که نه دا به د دې سره حسد کوي اوس د ترجمې والا به د چا سره د قیدې والا سره حسد سوال نه پیدا کېږي ترجمې والا سره چې دا دې کې ان فی ذلک فلیتنافس المتنافسون په دې کې خو پکار دی چې سره مخ کې شي دا خو چونکې کلاس فیلو د کلاس فیلو سره استاد د استاد سره او د یور سره اندرور د اندرور سره حسد کوي دا سره په عمر کې سره یوځي حسد کوي نو الله په دې صورت کې الله تعالی مونږ دی د حاسدینو د حسد نه دی الله تعالی مونږ تاسو سو ساتي دا محفوظ ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل ورته وایه پیغمبره چې پناه غواړم په رب د مخلوقاتو ملک الناس بادشاه د واکدار د مخلوقاتو الہ الناس حاجت روا د مخلوقاتو من شر الوسواس الخناس شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی دا شیطان دی خناس دی په حدیث شریف کې راځي چې د انسان د شا د طرفه د ماشي غوندې خړتوم دی او د انسان په زړه کې داسې سا چي دا وسوسې چي هر نیک بد انسان سره یو فرشته وي چې اوله د القاء الهام د خیر کوي او یو ور سره شیطان وي په حدیث شریف کې راځي کنه یا تمثیل دی او یا په حقیقت باندې حمل دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الشیطان یجرل د شیطان چې دی دا دومره په تیزی سره چلیږي لکه مجرى دم لکه د انسان په بدن کې تیزی سره وینه روانه ده یا خو معنا دا چې حقیقت ته چې په وینې غوندې ګرځي او یا کنایه د دینه لکه څنګه چې وینه تیزی سره گردش کوي دا سستانه شیطان بار ځای نه ستا زړه هټ کوي تا ته تیزی وسوسې مونږ تاسو ګورو روزمره زندګۍ کې شیطان چې کله ودیو بانګ وشي یاره مړه بس ټیک دی بس 5 منټه کې پاتې شي 5 منټه کې واودس مو کوم په 2 منټه کې بس سنت کوم منټ کې بس جمعات ته ورسېږم بیا یې وده کوي حدیث شریف کې راځي چې 3 غوټې ول ورچولې ده نو چې کله د مسلمان پاسي او د الله ذکر وکړي نو یو غوټ اوس پړلی شي او دسو کې بل غوټ اوس پړلی شي چې مونږ کې درېم غوټ اوس پړلی شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سبا کې توی به نستر او تازه سهار سبا کې او بل یو پروت شیطان یې وده کوي چې وده شللو پروتی چې ښه مونځ قضا شي چې وګورو هو مونځ خو قضا شو بیا طبیعت هم خرابي په دماغ هم بوجي ښځې سره هم جګړې کوي چې ګاډی سټارټ کې باروزي نو رکشې والا سره په جنجال باندې
کله ګاډی خرابي کله بل شی خرابي روزمره به درته دا مشکلات دي زه ستاسو له ګرنټي ورکوم اثرات به د دې د بالماضي د په نجي زندګۍ باندې وي نو د هغه وسوسان نو شیطان خناس خو دی خو دومره تکړه نه دی چې د الله ذکر وشي نو رستو شي دا وسوسه چونکې د خو دومره خطرناک وسوسه چونکې د دوه څیزونه مونږ تاسو ته وسوسې چي یو شیطان او یو د ما خپل نفس یو وسوسې د چا د طرفي لګوای کنه مړه سودناس ته ډډه مم والی لگا یو شیطان دی ګور قرآن مجید مجلس ته کنه د ترجمه د تفسیر دی دا چې عام مجلس خونه دی په ایمانداري تاسو تحصیلدار په مخ کې ای سچو په مخ کې داسې کنه استې دی شته د قرآن په مجلس کې سره داسې به روح ناشته ده خدای له بس جواب ورکو دا که زه خاموش شم او سنو وایم دا نو ولا بمار نسی چې دا خو مسلمانانو دی اجزانانو ته خو پته نه واده دی آدابونه خبر نو تابه خبر کړو نو بیا حدیث شریف کړه اول جمع بل جام النار په خور واګي ورل په خله کې چولی را راکک ماته ستانه یو سړی ضعیف ته تکلیف ته ورته کاغه کینې نو ټیک چې څنګه مون قرآن په مجلس کې په ادب سره احترام سره ناست دا خدا بیروخه به طلبه علامه ده الله تعالی په دې خفقي دا الله کلام دی دا نو ما گزارش د دې خبرې کول څه مرتبه اته کسان ناس چې دوه قسمه وسوسې یو وسوسه مونږ تاسو لرازي د شیطان د طرف او یو وسوسه مونږ تاسو ته خپل نفس راته چي دا اوس په موت ته څه پته لګي چې دا وسوسه د شیطان دا او که دا وسوسه د ما د خپل د زړه د نفس ته لکه کمبله کې پروت ته ورته چې بس ودشه او د کیدا نو تا ته دا وسوسه شیطان چي که دا وسوسه تا ته نفس چي یا تور سره جینې را روانه تا هغه ته تا تی چې لګورته وګوره او یو خیال راځي چې ورته وګوره تیرېدو والا دا ټسل چلیږي او تور ګوري نو دا ارګول د ډایرکشن تعالی څوک کوي نفس یار کوي که شیطان یار کوي یا زنانه د په بورکو کې بورکه روانه مخې پټته او د خله بورکه ده خو په خله بورکه کې سړی دی ګوري چې دا غفلانه د فلانی خاوند دی لګورته وګوره دا وسوسه خیال لرازي نو دي زنانه ته د وسوسه څوک چي شیطان ورته چي که نفس ورته چي خیالات خو ما تاسو موجود کسان کې د ما په ذهن کې یو خیال بتاویږي تاسو په ذهن کې به خیال تاویږي بعضې کسانو به تلواري او زړه کې به سوچ مولانا صاحب زر بس کې ماته ویلي دي چې هغه فلاني نشیز نه دا فلانه شی راوخله فلاني ځای ته خیال راځي بار چې زه خو جنازې ته پروانې مې پیې بجې باندې دا خیال به راځي سوچ به راځي نو چې دا خیال راځي وسوسه راځي نو دا د نفس ته او که دا د شیطان دی دا به ما ته څه پته لګي نو مشیخ الله تعالی جزای خیر ورکړي هغه وایي چې هغه وسوسه چې په ذکر باندې ختم شوه دا وسوسه د شیطان ده او هغه وسوسه چې په ذکر هم نه ځي پوه شو چې دا وسوسه د نفس ده او د نفس وسوسه چې دا د شیطان د وسوسې نه انتهایی زیاته خطرناکه ده د شیطان وسوسه ډېره کمزورې ده او په ذکر تختی خو دا انسان د خپل نفس د خواهشاتو وسوسه چې دا په صورت باندې نشي کولی یو دویم فرق پکې دا دی شیطان صرف تا ته په زړه کې وسوسه اچي نفس تا په تا باندې ګناه کوي هغې پورې د پرېږدي نه چې کړې دلي او په نفساني وسوسو کې خوند وي او شیطاني وسوسو کې تاله خوند نه نفس په تا په خوند باندې اماده کوي دا کمبله بالا خوند درکړي سر په یخنۍ کې بس سمله دا د نفس وسوسه نو الله جل شانه په دې صورت کې موږ تاسو ته د شیطانی او د انسي او د جني د شیاطینو نه د وسوسو لپاره د حفاظت تعلیم او ترغیب دا صورتونه وایو په خپل باندې په ژوندۍ کې راولو ثواب خو بیا سم ملويږي د معجزې په نیت وي چې الله ویلي چې شیطان وسوسونه بخلاصي د نفسینی شیطانی وسوسو خیالاتونه الله تعالی ته حفاظت ساتي نو دا په موږ تاسو په منځونو کې وایو دا کوشش کوو چې په اول رکعت کې اول صورت وایو په دویم رکعت کې دویم صورت وایو الله تعالی به په محله کې د حاسد نه محفوظ ساتي کاروبار کې به د پارټنر نه محفوظ ساتي پسنګ باندې دکاندار دی هغه تا سره جلس دی دا غینه به محفوظ ساتي طالب دا دغه سره په خپل تو کلاس کې جنہ کې حسد کې یور د اندرور سره یور سره په جنجالو کې کړه دا چې دا وای نو الله تعالی هم د دې وسوسو د سچان شیاطینو نه محفوظ ساتي نو الذي يوسوس في صدور الناس یعنی دا شیطان هغه دی چې وسوسه چې په سینو د زړونو د چا کې د خلکو کې دا من الجنه والناس نو پنا غواړم په چا سره هغه وسوسه چونکه د جناتو نه وسوسه چونکه د چانه د انسانانو بعضی داسې وی کنه چې د شیطان د شیطان په شکل کې وي او بعض د فداسي وي چې شیطان د انسان په شکل کې راشي لګا یار بد ازمار بد راشي تاتی وسوسه چې خیال وچی دا ګناه طرف ته دا باندې کی دا نن سبا چې ګوري دا تاسو ته زه په ګارانټي سره وایم چې موږ تاسو څومره د بد خلک ګورو
دا بد خلک چې بد شوي دي دا د بد صحبت د وجې نه بد شوي ایماندارۍ وایي پوډریان دي وجې نه پوډریان کېږي چې ډاکټرانو سره کینی وایي بس جي یو کش یې راله راکه او بس یو کش دوه مې واغسته بس اوس ما دومره تعلیم دی دومره لوی خاندان چې سړی ورته حیران شي ډاکټر یا انجینیر سره چې نه کینی بلکې پوډریانو سره کینی نو پوډري وبنګي شي ډېر ښکلی ځوان مولانا صاحب پته نشته په سیګرټ کې انډیوالان ولس ډېر ما کتلي دي دا چې د مور پلار به یو زوی او دوستانو به وله چا وي چې وله لړم یې ورکړی څوک چې څه شي ورکړی نو غلطو خلکو سره ناسته پاسته به وه چې بس یو کش پې وله ورکړه چې اوس وګوري پته ورته نه لګي که چېرته پروت یې ځانان نو د داسې خلکو نه چې انسان ګناه ته آماده کوي په ګناه دا تیزوي ګناه طرف ته رغبت ورکوي نو په دې صورت کې الله تعالی من الجنة والناس د جناتو نه او د چا نه د انسانانو نه د پیریانو نه او د انسانانو نه پناه دې صورت کې د دې ترغیب دا خو هغه ماشومانو والدینو دپاره چې چا د ختمونه شوي الله تعالی دې د ماشومې بچې چې کوم قرآن یې ویلی دی په ترجمې تفسیر سره د ماشومانو الله تعالی دې د ټولو دپاره د خیر او د برکت سبب او ذریعه وګرځېد بعضې ماشومان داسې دي چې د هغو تجوید سره په ناظري سره ختمونه شوي بس د هغو دپاره یو خبره صرف دوه ذکر کول دي چې الحمدلله مونږ او تاسو دا عقیده ده چې قرآن د الله دا معجزه نه ده بلکې معجزه نما ده معجزه نه ده بلکې څه شی ده معجزه نما په روی زمین باندې په آسماني کتابونو کې صرف حافظ تاسو د قرآن ورته میلاویدی شي د نورو کتابونو حافظ نشته او نه جوړېدی شي دا د قرآن معجزه ده او کمال خبره دا ده چې په پوره اهل تشیع کې هم حافظ قرآن نشته هغه په سینه کې ولا محفوظ نه ساتي او دا د قرآن معجزې او معجزې ته دې ته وګوره چې د 5 کالو حافظ هم په دې امت کې تیر شوی او د 90 کالو بابام په حافظ قرآن څه شی شوی دی په دې قرآن کې تیر شوی یو بادشاه تیر شوی مامون الرشید ډېر ښه سړی تیر شوی دی نیک بادشاه او دا به چې کوم د اهل قرآن که نه چې قرآن والا به صاحب قرآن اهل قرآن د دې ډېر زیات اکرام به یې کول ډېر خیال به ساتل نو دی مامون الرشید په باره کې دا مشهور و چې کوم بچی به حافظ و نو د هغه ډېر زیات حوصله افزایي به یې کوله الله دې موږ حاکمانو ته هم د قرآن د اهل قرآنو قدردانۍ کولو توفیق نصیب کړي موږ یو ملګری دی د هنګو دی او په دې هنګو کې غالبا چې ورشو دی که څه ورشو دی هغه طرف ته پاتې که شو ورشو دی که شو دی شو شته د شو علاقې دی غالبا هغه بچی د دې بچي نه ډېر وړوکی و او ډېر کم عمر کې ډېر ښایسته قرآن به وي نو انټرنیشنل اسلامي ممالکو د ماشومانو د 10 کلو یا د 8 کلو د دې ماشومانو عمر د حسن قرات مقابله وه نو د حسن قرات مقابله وه په اسلام آباد کې دا ما بچې 2 ځلې مقابله ګټلې پلار هم یو عمرې ته لګلو سعودي ګورنمنټ والا بیا هم لګه حوصله افزایي چې مقابلې له لاړو نو په مقابله کې وی ناستو د دې بچي ډېر خو زیات ښایسته ښکلی تلاوت وکول ګورمه چې اوس پاکستان یو وفاقي وزیر نوم خې نه اخلم نو دا وفاقي وزیر راوچت شو په تلاوت نه وروسته د ماشوم په جیب کې داسې غلی غوندې څه شی کېښوده ده ملګري داسې په څنګ باندې ووالم چې بس بیړه د پار شو پته نه 100 کروړو چک پې وله وچیله کېښودلې څنګ کې سره ناست او په همغه شپو ورځو کې د پاکستان او د هغه کرکټ میچونه هم شروع نو وایي چې چوکه به وواله نو 5000 انعام او چې چکه به وواله 10000 انعام به یو چوکه او په چکه باندې یقینا ورته زه ځان ته وایم تاسو ته نه یم په ورځ د قیامت باندې به دا قرآن او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم به د ما ته خلاف شکایت لګي قرآن وی وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر به چې یا الله ما د دې امت چې کومو دا قرآن یې پرېښم دی که نه دی په عدالت کې نشته کور کې نشته میراث کې نشته په بچو کې نشته دا هم دغه لږ ډېر دوست احباب عاجزانان محنت کې څه په خوارو زارو باندې به تیاري کړي ده څومره د لوی پیسې په یو سیمسټر باندې جمع کوو لکونه یو سیمسټر نه ځای نه چې منع نه دي اعلی تعلیم پې کول پکار دی دا خو چې د دنیا او د آخرت نجات ته پکې په ایماندارۍ وي څومره وخت ورکړی څومره ویلی که په دې جمعې په مانځه کې په زرونو مجمع کې ته آواز وکوه چې یو داسې یو کس شته چې اما ته صورت فاتحه په ترجمې سره تیرې کې نشي تیرولی صورت اخلاص ته صورت قل هو الله احد لفظي ترجمه وکړي نشي ویلی سونه او ورته ویل چې په انګلیش کې راته بیانو کې 20 پوچتي کې زه دا مخالف نه کوم زده دي کی
خو کم از کم دومره بیروخي من حيث القوم مجرمان پیغمبر ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قرآن په ذریعه سره الله تعالی قتل ډیر بلندي ورکوي او چې چاته مخ اړولې الله تعالی ډیر زیات لګاوستو من حصل مت وګوره کړه څه حیثیت هم په دنیا په هر کناره کې مظلوم یو قرآن هم پرېښی تلاوت قرآن پاتې دی عمل په قرآن باندې عمل رانه پاتې دی په احکاماتو کې نشته په حکومتونو کې نشته په عدالتونو کې نشته څومره د افسوس خبره یو کس لاړم ما ته جلک ضمانت لرا سره لاړ شه او چې کله ما تحریر ملیکل نو بسم الله مو لیکل نو ما ته چې مولانا صاحب دا کټ کا کدا بسم الله ته په هغه باندې وکړي کوي بچ دا دهشتګردي ایسه چور اته داوید دا کټ کا مې نه لاله اسلامي حکومت دا بسم الله کټ کا کدا وا نو بیا دغه نه د اندازه لګي چې دغه دهشتګردو سره لین دی ولا حول ولا قوه مولک بسمه تعالی الله الله درې ځل مولک کلمات مولانا سے بڑا صفول ک مال بم کارو ګور ځان لبم کارو نو خبره مې په دې پورې کوله چې هغه مولانا صاحب وي چې په هغه وخت سره د کرکټ پچونه شروع نو په یو چکه باندې شپږ لس زره شل زره روپۍ به راغی چې ورته میلاو شو او چې مې چې وګټل نو په بحریه ټاون کې ولا غټ کنال پلاټ ورکړ همدغه وزراو نو چې کله چې کانفرنس ختم شو نو چې ماشومانو ته مولیانو ته بار مونږ څه شي ورکړي وای 1000 روپۍ ولا په جیب کې کېښودلې ماناله به څه جواب ورکړو پیماندار ته قصور زوار زمې ما او تمې دین تم شاده قرآن تم شاده سړی خپل اندازه ولګېده ښه نه ښه بچی چې دی به ورته کالج یونیورسټۍ له ورکوو معذوره ناپویه دا مدرسې له ورکوو اوس خو ماشاءالله خلکو په زړونو کې الحمدلله چې وی ګوري اوس د الله ډېر فضل مهرباني وکول الله من جانب الله ده کې موږ خو هېڅ ترغیب نه دی چلولی ډاکټران یا ډاکټران عالمان کېږي پولیس عالمان کېږي تقریبا کم و بیش یا شل پنځه شي MBBS ماشومان بچیان خو به ما سره چې MBBS هم کوي علم هم کوي آنلاین یا راځي او اوس جاب هم کوي علم هم کوي قرآن هم زده کوي مونږ وایو چې خدای د امت په هغه کوم څیز باندې چې دنیا او آخرت خسته کېږي هغې له یعنې په 24 غنټې کې په ایماندارۍ وایو مونږ تاسو یو روژه بله روژه قرآن راخلو که نه راخلو خبر مې دې پورې کوله چې قرآن معجزه ده نو قرآن معجزه ده د امام الرشید په زمانه کې ورکوټ حافظ و دغه ماشوم 15 کاله عمر و نو پلار ته چاوي چې دا بادشاه ډېر زیات خیال ساتي د حافظ قرآن نو دا ماشوم یې راوست د بادشاه له او بادشاه ته وي چې حضرت حضور دغه کس چې دی د حافظ قرآن دی د ماشوم حافظ قرآن دی او د ده نه قرآن واوره د کتابونو کې لیکي چې ماشوم چې ډېر 15 کلو ماشوم و نو په هغې وخت کې به ماشومانو دا ګوړه نه ده ګوړه به خرڅېده او دغه به یې داسې خوښه ولګه نن سبا مونږ ماشومان سلانټي خوري دا سلانټي او پامپړ او لیز داسې ماشومانو پسندیده خوراک چې هغه وخت کې ګوړه وله بادشاه دربار له راغی ماشوم زد شروع که پلار ته دي چې تلاوت کومه په دې شرط باندې چې ګوړه به راله اخلي څه شی به راله اخلي ګوړه به راله غلی او پلار ته وي چې دومره ګوړه بالا واخلم اوس بادشاه په مخ کې تلاوت وکړو چې پرده را باندې راشي نو دا ماشوم د 15 کالو په عمر کې و پوره د قرآن حافظ و دا اوس معجزه ده د امت کې داسې خلک تېر شي همونږ حضرت وي چې یو کس صحابه چې دي ټول ماشومان نه وو 50 کاله 80 کاله کې اسلام قبول کړی 90 کاله کې اسلام قبول کړی 50 کاله په عمر کې اسلام قبول کړی بیا د هغې نه وروسته علم او د حفظ سلسله شروع کړې ده و یو کسو بس الله تعالی زړه کې د نیکۍ جذبه پیدا کړه په آخري عمر کې نو یې چې ما څو درې سنتونه کړي دي دا چې یو به دې نه بعد انشاءالله زه مونځ کوم یو نیت دا و آخري عمر کې او بل دا نیت دا کړی چې زه به حافظ قرآن جوړېږم دا نو څه وخت بعد راته ټلیفون راوکړ چې ما ته وي چې ما تا سره دا جبه کړې عهد کړی او بیعت کړی چې زه به دا څو کارونه کوم اوس ما قرآن تکمیل ته رسیږي او ما په سر باندې به امامت ته تړې حضرت وي چې زه چې ورله ما په ده باندې منظر وچول د سر ویښتو نه واخله خپل ټول په بدن کې تر دې ځای پورې ما ته تور ویښته پکې ښکاره نه شو ده په 90 کاله په عمر کې هر څه سپین مکمل قرآن په سینه کې محفوظ ساتل دا د قرآن معجزه ما شیخ طاهر عابد صاحب په حوالې سره یو خبره
د هغې ماشومې بچې دپاره د سلمان صاحب کوروالا یا نورې بچیانې چې د دین خدمت کوي د هغې حوصله افزایۍ دپاره یو خبره ورته ذکر کوم چې دا قرآن داسې معجزې والا یو کتاب دی چې دا دنیا کې هم سړي له عزت ورکوي په آخرت کې هم عزت ورکوي چې سړی پې عمل کوي. په دې کتابونو کې مونږ ورته وایو نباش مونږ هغه غلطي وو چې د مړي نه کفن پټوي. نو یو کس هغه به د مړي نه غلا به هم کول او د مړي کفن به پټول. څومره سخته غلا ده. بیا بازار کې خرڅول غریبي وه، کپړه خو به هم بېلوېدله. نو یو ورځ په یو کلي کې داسې یو ماشومه زنانه پخه زنانه وه چې ابه د ټول کلي چم جینکو ته بې سبکونه وې. د دې نباش وي چې دوی خو ډېرو خلکو ته به قرآن ختم کړی او دی خو به کفن زبردست قیمتي کفن ځکه چې ډېرې زیاتې شاګردان یې دي. او د شاګردانو له الله تعالی جزای خیر ورکړي. په دې مدارسو کې دا انتهایي زیات محبت ساتي د خپل معلماتو سره، خپل معلمینو سره. مولانا ته په خدای باور وکړه چې ختم یې که نو څومره خلکو دپاره شیزونه اجزانه نه جوړوي او خوشحالۍ اظهار کوي چې کوم د بخاري شریف ختم وي یا داسې په ختمونو باندې. او خاله الله تعالی وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. په دې باندې تاسو د خوشحالۍ اظهار وکړئ. نو چې کله دا کلي زنانه مړه شوه نو دی غل چې کوم به کفنونه پټول دی ووایي چې یعنې دغه زنانه خو به ډېر قیمتي کفن وي ځکه چې خلکو ته قرآن مجیدونه ختم کړي دوی به له ښایسته کفنونه راوړي. نو راغې شپې چې دیري له خو راغې کفن یې راسپړل شروع کړ او که تیږه لرې که نو یو غایبانه آواز شو چې یو جنتي د بل جنتي نه غلا څنګه کوي. بادیره کې دا غاږ نو بیا خو ماشاءالله مونږ تکړم ډېر یو نو دوه خپې خپلې او دوه پردی په تیغته باندې شو. وتښتېدو سهار کې غلی و چې خلک به څه وي. ورځ تېره شو دومره کلک زړی و چې دویمه شپه باندې بیا راغی. چې بیا راغی او بیا یې ته کفن څنګه راښکه نو آواز شو چې یو جنتي د بل جنتي نه کفن څنګه تښتوي. بیا وتښتېده. ده درېیم ورځ باندې بیا زړه طاقت ته ونه شو چې ډېر قیمتي کفن به یې د هغه سره باجي سره چراغ وغی او کفن یې څنګه راکول آواز شو چې یو جنتي د بل جنتي نه کفن څنګه پټېدو وي. زړه کلک چې په دې خو ما سمجھ کې راځي چې ټول عمر ستا د قرآن خدمت کړی تا خو به الله تعالی په خپل رحمت باندې جنتي ګرځولې. زما خو سوا د غلا نه او د ګناهونو نه بل کار نشته. زه څنګه جنتي یم ده زه څنګه جنتي یم. نو آواز ورته وشو چې زما باندې د الله د قرآن د وجې نه رحم وشو. الله تعالی ما ګناهونه معاف کړه او د جنت مستحق یې وګرځولم. او ما ته الله وایي چې د ستا په جنازه کې چې کومو خلکو شرکت کړی د هغو هم د مغفرت پروانه جاري شوې ده. ستا د ما په جنازه کې څه کړی و شرکت کړی. نو الله یې دومره اعزاز کوي دومره اکرام کوي. مونږ یو شیخ دی په دې فیصل آباد کې پاتې کېږي ډېر د الله والا دی. بیرون اسفار یې کېږي د تبلیغ کې تصوف سلوک کې علم کې الحمدلله الله تعالی ډېر جامع شخصیت دی. هغه نه ما یو نجي مجلس کې واورېده وایي مفتي زین العابدین صاحب نوم به تاسو اورېدلی مونږ د ریوڼ مشرانو کې تېر شوی دی. دا و یو زنانه وفات شو په فیصل آباد کې او چې کله زنانه په قبر کې کېښودله او شوه په هغې باندې مونږ کله کاڼي برابرول. نو چې کله ما آخري کاڼی کېښوده آخري کاڼی نو په دې قبر کې داسې رڼا راله لکه سپوږمۍ چې په قبر کې راکوزه شوي داسې رڼا لکه څو ټیوبلیټونه چې ټیوب لایټ چې ولګوي. خو ما خبره په دې پټه کړه چې پنجاب دی بیا به دغه خلک قبر نه نظر و نیاز به کوي او طوافونه به ترې کوي. نو د شپې 11 بجې باندې د کور له رالم چې چا د کور جنازه وه. نو رالم هغه بچي نوسي ناست وو. نو ما یې بچي نه تپوس وکړو چې ستاسې د ابۍ داسې روزمره معمولات څه وو د نیکۍ زندګي څه وه هغو ته هم خبره نه ښکاره کوله. نو د مفتي زین العابدین صاحب شاګردانو یا خادمانو راته ویې فرمیل چې د مونږ نیا خو داسې نور اعمال صالحه نه وو صرف یو په هغې کې دا ښکلی صفت و چې قرآن کریم یې په ناظره باندې هم نه ویلی او زده هم نه و ده. خو چې سهار به راپاڅېده نه اشراق چاشتو په وخت کې او دس به یې ښایسته تازه که او قرآن مجید به یې راواخیسته او قرآن مجید بھی رواغست اور قرآن مجید بھی کلاو کو ادا بھی الفاظو چې یہ میرے سوڼ رب کا سوڼا کلام ہے شونډو باندې به کل کو سینې سر به وسات لګولې او بیا به قرآن مجید کې خود صرف د محبت په اظهار باندې الله تعالی ول دومره اعزاز او سعادت ورته نصیب کړ. کومې ماشومې چې په سینه کې محفوظ کو په دماغو کې محفوظ کو په هغې باندې عمل وي بیا ترجمې سره وي الله تعالی به د دې له څومره اجرونه سعادتونه ورکړي. نو الله جل شانه د دې اهل خانه چې دا کوم خدمات کوي د قرآن د دین الله تعالی د په عافیت سره د دوی دا سلسله جاری او ساری وساتي
الله جل شانه دې په خپل فضل باندې د ماشومې بچې چې کوم د ماشومانو ته د ناظرې د قیدې او د ترجمې کوم مهنت شوی الله تعالی دې په خپل رحمت باندې قبول او منظور وګرځي. الله دې د دوی دپاره موږ د ګناهګارو دپاره د بخشش ذریعه وګرځي. الله دې ما تاسو ته په دې خبرو سره محبت سره اخلاص سره د عمل کولو توفیق راته نصیب کړي. الله دې موږ تاسو بچي قرآن خان وګرځي او د الله تعالی د زمانې ښکلي حافظان عالمان وګرځي. الله تعالی دې موږ تاسو اولادونو د تجدید د دین کار واخلي. الله تعالی د ډاکټران سره د علم، انجینیران سره د علم او د حفظ وګرځي. هیڅ مشکله نه ده. الله د قرآن دین ډېر اسان کړی، اوس خو ډېر اسان وسایل دي. الله تعالی دې موږ تاسو د قرآن خادمان وګرځي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.